ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وفيه آيات للعالمين. زه چې څومره مشران، څومره همزولي، څومره ځوانان دلته راغلي دي، د مننې تکلف کوم، او تکلف ځکه کوم چې دا یو بنیادی ذمہواري ده، او ما ته پته ده دلته کې زموږ ټول مشران، همزولي او ملګري د هغې ذمہوارۍ په احساس سره راغلي دي. دا چې مونږ څه کوو، دا د څه شروع چې کوو، نو دا د یو تکلف نه کوو، دا د یو باضابطه پاسون تادک دو، ستاسو په مشاورت سره، ستاسو په لارښودنې سره، ستاسو په ډاډ سره. ډېرې خبرې هغه سنسر کېږي، باید موږ خپلو کې کینو سره خبرې سنسر نه کړو. ارمان صاحب حال ووایي چې څنګه موږ آیډیا شروع کړه، دا کومو کومو خلکو ته لاړلو، په څنګه حالاتو کې لاړلو، زموږ ډېره زیاته بېوسي ده. زه بل ورځ په ټاون کې، په ټول ټاون کې پیاده ګرځېدلی یم، 3-4 غنټې ګرځېدلی یم، او پرون د خیبر بازار نه ډبګر ګارډن دغه ته چې کوم دی نو زه همداسې تللی یم. بهرحال هغه خبرې نه کوو، خو صرف یو څیز دی، په دې باندې هم نه یو چې دې کې مطلب څه خلک شته او څه خلک نشته او څه ده او څه ده، په دې څیز نه کوو. که لږ خلک هم یو او موږ منظم کار وکړو، تاسو باور وکړئ خلک د 21 فروری وښلي دي. په 21 فروری باندې یو پروپوزل جوړ کړي چې 50 کسان به به راځي، د هغوی دپاره 50 کرسۍ دي، یو فلیکس شو، د هغې خرچه شوله، او یو پیالې چای به شي، ورسره به بسکټ شي، دا ډوډۍ خرچه به شي. نو خلک وایي چې که دا هغه شان څیز دی، خو دا هغه شان خبره نه ده. مونږ د دې ژبې، د دې خاورې د مورنو ژبو د هغې د شتون دپاره او د هغې په نصاب کې د راوستلو دپاره مونږ بار بار دا خبره کوو چې کله یوه ژبه د منځه وځي، نو د هغه ژبې د زرګونو کلونو پوهه چې کومه ده، ولسي پوهه چې کوم ده، کوم چې انډیجنس ویزډم دی، هغه وځي، متل وځي، د ونو نومونه وځي، رنګونه وځي. مونږ په هر څه کې په نورو خلکو باندې بیا انحصار شروع. او زه دعوه لرم چې زه د باچا خان د تحریک سړی یم، نو دا یوه ډېره غیر ضروري خبره ده، خو په شا باندې به تاسو پوه شئ چې زه یې ولې کوم. یو وخت موږ ناست وو، اسفندیار ولی خان یو خبره کوله چې زه الکم او په دې اندرونې پېښور کې دننه په دې ښار کې څه چکر و، په هغې باندې دوره باندې روان وو، نو یو مشر سړی و، شاعر و، هغه خپل تعارف وکړو او په اردو کې لګیا و. نو چې موږ داسې تلو، هغه به خبرې کولې او ولی خان بابا به هغه اګنور کوو. نو چې موږ یو ځای ته ورسېدلو، ما باندې داسې لږ دغه مو شو چې دی خو د شاعر او ادیب او دا خو زموږ بیانیه ده چې دا خو ډېر بنیادي خلک دي، لکه دا څنګه، لکه مطلب دی. نو چې کله موږ هغه بیټک ته لاړلو، کېناستو، نو په هغه بیټک کې هغه مشر ځان سره کېنه، ورته ویل چې ته ما سره پښتو یا ولې نه وې یا هندکو ولې نه وې، چې دا موږ څومره بدقسمته یو چې ما ته په یو پېښور کې د رابطې د ژبې ضرورت دی. رابطې ژبې ضرورت خو به د یو دغه سره د سندي ژبې والا سره راځي، بلوچي ژبې والا سره به راځي، پنجابي والا سره به راځي. نو زما اوس هم نو موږ په هغه عقیده خلک یو، موږ وایو چې د دې خاورې دا پښتونخوا سیاسي جغرافیه ده، او دلته پښتون کېدل په یو سیاسي ډیفینیشن کې دي. په دې خاوره چې کوم قام اوسېږي، د هغه قام په دې خاوره باندې هغومره دعوه ده، څومره دعوه چې پې زه کوم په حیثیت د پښتون، څومره دعوه چې پې یو یوسفزی کوي، یو خټک کوي، یو وزیر کوي، یو داوړ کوي، یو مومند کوي، یو اپریدی کوي، یو شینواری کوي، دغومره دعوه د دې ټولو خلکو ده. څومره چې پې پښتو دعوه ده، هغومره دعوه پې د هند قوم ده، هغه پې د کووار ژبې هم ده، هغه پې د توروالي ژبې هم ده، هغه پې د شینا ژبې هم ده، هغه پې د ګوجرو ژبې هم ده. دا ټولې زموږ ژبې دي. په دغه حواله باندې ارمان صاحب به یو تعارفي خبرې وکړي، یو څو هغوی به احوال ووایي چې موږ څه کول غواړو. د هغې نه پس موږ پرنټس اخیستي دي
د 5 کسانو یو وفد بکینو، هغه 2 مخه دي، 3.5 مخ دی، هغه به ولولي. هغه ګروپ دی په خپل مشاورت وکړي، زه به ورته د هغې پورې چی تیاره کړمه. هغه ملګري به مشاورت وکړي، هغوی د یو بیان مقرر کړي، هغه 15 کسان، او هغه به راشي دلته کې به خپل وړاندیزونه بیان کړي. زمونږ هلک ناست دی، هغه منټس لیکي، هغه به هغه منټس کوي. 3 کمیټې به جوړوو، د هغې لپاره به نومونه واخلو. څه ملګري که دلته کې نه دي رارسېدلي یا راتلی نه شي، څه ستونزه راغلي، ایمرجنسي راغلي، لکه دغه ماشوم راورسېده، وایي چې زما د کالج استاد مړ شو، او دی وایي چې زه به لازم خو اوس نه، مطلب داسې ایمرجنسي مو شو چې دلته کې راورسېده، ورته میسج وشو. نو د خلکو غم خادیان مي، مصروفیات مي، نو زمونږ به خپل ذهن بیخي کوله وساتو. نن ډېر زیات خلک راغلي دي، ډېر متنوع خلک راغلي دي، او مونږ وایو چې انشاءالله دا ورځ چې کوم دا به د یو تاریخ لیکلی کېږي. دومره سنجیدګۍ سره د مورنجو په حواله باندې زما خیال نه دی که دومره د تنوع سره، دومره اتفاق سره مخکې کوم پروګرام شروع شوي. نو ستاسو په ډاډ باندې، ستاسو په ملاتړ باندې، او ستاسو په لارښودنه باندې به مخکې ځو. زه ارمان صاحب ته خواست کوم چې ارمان صاحب راشي او هغه کارګزاري بیان کړي.